پرتوګ یادوي د ماما پرتوګ نه د خور نه تپوس وکړه د ماما هغه شی څنګه شی و هغې تپوس دې مو وکړه که نه دا دوی په 18 تنه رانیولو د ماما خوټه کته ښځو له بوتلو وایي ماما دا شی دی وایي موږ په ښځو باندې ګورو خو ماما وایي زه په دې څښاو کوسونو کې خوټې نه وم پرې مې دی نو په هغه پرې مې دی کې چې دی نو د ماما پینسه شلېدل وه زما بچیا سیده چلیږئ ماما هم په زور بوتلو خپلو ښځو له زه رسه په رضا ځم ماما نه تاسو پرتوګ وخت کو زه دا خپل په خپله وباسم بربنډه څه ځم خو شرط به پکې دی چې په ښځه به دې سورېږم او په خور او په لور بیا به دله راځم دا به پکې شرط وي او که نه بچیا نو د ماما پرتوګ دې تپوس ته م وکړه که نه هغه تا خور له بوتلو خور او مور له دې بوتلو دونه هم د پاکستاني دا خوټه خوښه وه دا وطنیا قصه کړو چې یو پیره په ځان پاکستاني واچوي نو دا 18 تنه راغلو په یوه پیره او په ماما باندې جنګ وکړو یو وی زی په ښځه اچوم بل وی زی په ښځه اچوم یو وی زی په ښځه اچوم بل وی زی په ښځه اچوم او 18 واڼه چې دی نو په ماما پسې نښتو نو د یو په ښځه باندې بیا سور شو ته د ماما را پرتوګ خبره کې دلګانو بېغیرتو کونیانو دلګانو په دې باندې ته ځان ښه ښکاري نو اوس په ماما زه دا غونډو په ښځو اچوم مشرانو ته خبره تلله 18 جینکۍ به موږ ماما لالو او مشترکه به دا واده ټول مسافر به په دې کې ګډان او وریجې دیګونه حساب کتاب دا واده به مشترکۍ هغه 46 پوجان دیو چې ماما په کومه ورځ بېزتي کړو ره دیو د سفیر لور کوم ځای و تاسو ته پته شته 74 غنټې پس برآمد شو هغه هم د شیخ رشید د کور نه او تاسو ته شیخ رشید پته شته چې شیخ رشید اوس هم لا واده نه دی کړی هغه دقه شانتې په چوټو پسې ګرځي نو لالا موږ هم پاکستاني یو موږ خپل بدل پاک قټیم باندې اغوستی دی په هغه ورځ هم اغوستی دی سفیر د لور نه یې تپوس وکړه د ماما د پرتوګ تپوس ترې سفیر د لور نه وکړه او چې څوک هم خپل آیډي مخکې کول غواړئ دا ځای را کټ کوي او شعر یې کوي د ماما د پرتوګ تپوس د سفیر د لور نه دی وکړه بچیه موږ پاکستاني یو ښه منګه خپل بدل په یو میدان نه پریدو د سکندونو د حساب یې ښه او که نه بیا ګوره غلط کمنټس ونه کې او که نه 74 غنټې سفیر لور دی 74 غنټې غټ حساب کتابي ځکه چې د ټولو نه غټه لانجه شي نو نیمه غنټه شوه او 74 غنټې بیا د پرتوګ خبره ونه کې بچیا بدل موږ په ایډوانسو کې اغوستی دی او که نه د ماما د پرتوګ خبره به نه کوئ هغو تاسو ښځو له بوتلو وایي ماما دی او که نه خورې دی زار شم د هغې ماما د مور او پلار نه چې یو تن 18 تنو ته دروتې دلګانو او په هغې کې هغه یو هلک کونه ورکوي د هغې ویډیو هم راغله الټه پروته دی کونه ښکاره ده زه هر څه شیر کوم والله ما څه هر څه راسره دي خو بیا خلک به وایي چې بدې کړي ټول ډیټیل راسره دی یو هلک پکې کونه ورکوي زازۍ نوم یې چې دی لیونی زازۍ بچیه ته په تا باندې لیوني نه وغوښتي دا خو ماما و دلته کاشف پم ځان ته پلار وې آنلاین جګړه هم کړله ټولې دنیا ته هم خوله چې پاکستان څونه خوټه ده بس ماما بد دي کړي وایي ماما پرتوګ دی د ماما پرتوګ دی او د سفیر لور ده د سفیر لور 74 غنټې سم شعر زما یې سترګې خوښې دي سترګې مې وله خوښې دي سفیر دا لور سم شعر یې کړه ته خو د ماما پرتوګ ته ګورې خو وایي قربان روره ستا نه م زار شم وایي د علي شاه موره خو ستاسو ده موږ تاسو ته در بخله موږ نه ډمې کوو او نه د ډمو څه کار شته نه په ډمو باندې ننګ کوو په ډمو باندې موږ ننګ نه کوو ګوره که تا هر څونه کنځلې وکړي د سفیر لور ما نه وګیره کړ خپله تبه تل وه او د شیخ رشید هغه سوټی خوښ و او 74 غنټې ورسه تېرې کړلې او سم یې ډقوله زما پکې ګناه نشته ماما دی ستاسو نه راتلی تاسو ښځو له بوتلو 18 تنه پسې انښت وئ په ښځو م سوراوو زما غلطي نه ده ماما نه تلو وایي دا شیزونه څښا دي 46 سپي م دله نیولو
پوجیان 46 ابل ورځ بیا تاسو دا اردو ملی نه دي طالب اردو ملی نه دی اردو ملی نه ده مجاهد اردو ملی نه دی علیم اردو ملی نه دی او کوم چې پاکستان ته راځي را تختی وای دا پاکستان طالبان دي اخر کې به وای چې اشرف غنیم د افغانستان نه دی نو بس یو طرف ته لا اله الا الله محمد رسول الله دا جنډه به تک سپینه یو طرف ته به دا جنډه تاسو په خپل وای اردو ملی نه انکار کوي اوس اردو ملی هم زمونږ را هغه هم زمونږ را رحیم صدیقی وای دا زمونږ نه ده نو اردو ملی هم زمونږ را زه په اردو ملی باندې ویاړ پې کوم فرح پې کوم فخر پې کوم پاکستانه په اردو ملی باندې اوس موږ فخر کوو لکه زمونږ ملی ده اوس خیال هم دی هغه هم اوس زمونږ شو رحیم صدیقي راله راکړله کنځرې مه کوئ خبرې وکئ دلاګانو کنجرانو خبرې وکئ او ماما پرتوک د سفیر د لور نه تپوس وکړم سفیر د لور نه تپوس سفیر داسې ښایسته ښایسته سترګې دي والله چې مین یم پې سترګې مو له ډېرې زیاتې خوښې دي های د خمار سترګه رسمه لکه چرسې چې سکلي وای ویری ګوډ مننه وروره جار دې شم ستان هم جار شم وای ماما دی او کنه ماما دی خوریا تاسو ټول او کنه دا نمبرو خبرې مه کوئ ته لاول زما د آی ډي چیک که خدای دې غر کا زما په زرګاو پښتانه زما ملاتړ لري دلته لږ وګوره او که تاسو وایئ چې دا به د ماما په شانتې به موږ پسې په یو ټلیفون راشي ماما سیدولي شاه به نه درځي د سیدولي شاه له طرف نه به 3 ګاډي کسان درځي سیدولي شاه به پکې نه سیدولي شاه به پکې نه کسان به تاله درځي چې کم میدان کم ځای دا ته څه وې موږ د فیسبوک په میډیا کې 9 کاله تېر کړو زه پاگل خو نه یم چې زه په تا غولن پسې درځم ټول عمر دې کونه ورکړي چې د حیا عزت نه خبر او زه به تاله درځم زه به تاله دروزم او زه به تاله نمبر در کوم بچیا زه به ستا سره رابطه کوم ته څوک یې ته زما دغه لا برابر یې ته زما برابر یې ته زما د حیثیت مطابق یې چې ته زما نمبر غواړې ته څه شی او یا به زه داسې درشم چې سلام علیکم زه رسه میلاویږم بچیا 9 کاله موږ د پاکستان دپاره په میډیا کې تېر کړي زه چې ستا سره میلاویږم زما نه مخکې به ستا سره 4,000 پاکستاني میلاویږي 4,000 پاکستاني به رسه میلاویږي زما عزت د پاکستان عزت دی ما ته خپل عزت نه دی قیمتي زما رضان دپاره خو د پاکستان دپاره ما ته خپل عزت د دې نوک د اسخا ځای چې دی دا هم زه ډېر قیمتي ګڼم زما د ملک خبره ده نو زه د ماما په شانتې خو نه یم چې زه به ستا په ټلیفون دوکه شم او یا زه ستاسو په ټلیفون خبرې کوم او یا زما سره پالتو ټلیفون دپاره وخي ویه شوې ماما نه دی دا سید ولی شاه دی سید ولی شاه کم کس چې کنځلې کوي د هغو پلار پاکستانی او مور به کوچوي او که نه دا راته ښکاره ویم کم ملګری چې په کال لازئ ولیکئ